چې زما سره په څنګ کې و نو ښه پاتې کېده، بیا هم ورته منت مې کوه او نه پاتې کېده. د شیخ نه چې به کوم ځای کې تسبیح پاتې کېدې، زما نه به اکثر هلته کې زړه پاتې کېده. ډېره مننه. ډېر ملګري راغلي دي، مونږ خو د دې ځایو د دی مننه کوو، بلا مېلمانه راغلي دي. دا غزل چې په خدای مین یم، په زندګۍ مین یم، دا مې د پلار کلی دی، په ثوابۍ مین یم. مننه. او دغه نور څو شعرونه درته خپل ډالۍ کومه، بیا به اسنین ته بلنه ورکومه چې پنجره کې ګیر دی امن، په موږ ګنډیر دی امن. پنجره کې ګیر دی امن، په موږ ګنډیر دی امن. زما کافر وطن ته هلته کې ډیر دی امن. زما کافر وطن ته هلته کې ډیر دی امن. موږ په جنگ کې لوي شو، زموږ نه هیر دی امن. او دغه نور څو شعرونه دغه ملګرو غوښتنه کړې ده چې د اوسني هلکان، ضمیر صاحب، د اوسني هلکان سم جنتي هلکان، د اوسني هلکان سم جنتي هلکان، چنار چنار جنکۍ دنګ دنګني هلکان. چنار چنار جنکۍ دنګ دنګني هلکان، مسافرو ته سپاري خپله ځواني هلکان. خپل ارمانونه مدام کړي قرباني هلکان، او ځان په ګډا وجني مړه په غني هلکان. ځان په ګډا وجني مړه په غني هلکان. مشاله یار ته وایي ستا شاعري هلکان. او ادریس صاحب ته دغه شعرونه ډالۍ وي چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. د بحر و بر مالکا، هر زنده سر مالکا، سمع او غر مالکا، شپې او سحر مالکا. دنیا ستا د ربا، ستا وتعز من تشاء وتذل من تشاء. منم صمد ی خدایا، ولم یولد ی خدایا، احد احد ی خدایا، احد احد ی خدایا. کړه مې قبول التجا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شپه د هلال دی ربا، تارک مشال دی ربا، په زړه سوال دی ربا، عجب یې حال دی ربا. لاس یې نیولي په دعا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ډېره مننه. سراج الدین سراج صاحب وایي ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه. مشران ناصرناست هغې ته یې ډالۍ وي چې ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه. نرم خوراک سخت را باندې ولګي، او ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه، ښکلی شم خو وخت را باندې ولګي. دا زما زړه د شیشې په شان نازک زړه، او د یار مې د کمرې په شان کلک زړه. او تا همیش له درمسال کې خټې کړي، تا همیش له بایللې په هلک زړه. چې دوه مین یو ځای لیدلی نه شي، خدای دې د هغه خلکو بیخ وباسي. او پرېږده چې ملا نه مې چاپېره ګیلاس، پرېږده چې ملا نه راله برېښ وباسي.